د پاکستان او د طالبانو د جګړې او ډرامې په اړه بیخي ډېرې ورځې کېږي چې موږ تاسو سوشل میډیا کې بحثونه ګورو. زه غواړم دغه موضوع ته نن له یوې مختلف زاویې نه وګورو. هغه زاویه دا ده چې آیا د طالبانو په راتګ سره او د جمهوریت په سقوط سره د پاکستان استراتیژیک اهداف، د پاکستان د پوځ استراتیژیک اهداف ترلاسه شو که نه؟ د افغانانو مشخصا د پښتنو ستره بدبختي دا ده چې موږ تر اوسه هم خپل دښمن سم نه پیژنو. موږ نن هم لوبه د احساساتو پر بنیاد کوو. زموږ خبره د زنده‌باد او مرده‌باد پورې ده. موږ ورته تورمخي پنجابی وایو، دالخور ورته وایو، له دې اضافه مو په وسه نه وي پوره. برعکس دښمن په ډېر مهارت او منافقت لوبه کوي. ډېر سنجیده، په تدبیر سره، پلان سره ستراتیژیکه لوبه کوي. او همدا یې دلیل دی چې دوی دننه په افغانستان کې په وار وار حکومتونه یې نړولي دی، رئیس جمهوران یې درته په دار کړی دی، یا یې د وطن څخه فرار ته مجبوره کړی دی. په هر صورت بیا هم پوښتنه تکراروم، آیا د طالبانو له راتګ سره د پاکستان استراتیژیک اهداف پوره شول؟ لومړی، پاکستان نغوښتل چې په افغانستان کې یو ملي او رسمي حکومت شتون ولري چې د دوی د سیاسي دستګاه سیال وي. نه په افغانستان کې ملي حکومت شتون لري، نه رسمي حکومت شتون لري، یعنی کاملا حکومت شتون نه لري په افغانستان کې. په دوام قدم کې د پاکستانیانو هدف دا و، دا د سولې په مذاکرات کې په وار وار ویل چې د افغانستان پوځ د پوځ تعداد خورا پراخ دی، افغانستان کوچنی هیواد دی، 3.5 لکه قوت ته ضرورت نه لري، دا تعداد باید کم شي. د افغانستان د پوځ څخه خار خوړل، نه یوازې چې هغه تعداد یې کم کړي بلکې هغه پوځ د یو وطن د یو هیواد ملي پوځ د دوام ځل لپاره وپاشل درته، د دوهم ځل لپاره 3.5 لکه قوه ورک شول، ملي قوه. دریم هدف د پاکستان دا و چې دوی هیڅکله په اقتصادي لحاظه د افغانستان محتاج نه شي او افغانستان همیشه د دوی محتاج پاتې وي. د جمهوریت په وروستیو کلونو کې زموږ راشه ورشه د مرکزي اسیا سره بیخي زیات، تاجکستان سره، ازبکستان سره، ترکمنستان سره، او پاکستان هم کرار مجبور و چې د دغه هیوادونو سره تجارتي اړیکې وپالي. خو د دغه هیوادونو سره لاره زموږ سره و. د پاکستان په هیڅ قیمت نه غوښتل چې دغه لاره د افغانستان له ادرسه، د افغانستان له طرفه پر دوی باندې د فشار د آلې په توګه استفاده سي، لکه دوی چې پر موږ باندې د بولدک او د تورخم دروازه استفاده کول زموږ پر ضد، چې دروازه وتړي. همداسې موږ هر وخت کولی سوای چې پر دوی باندې مرکزي اسیا ته لاره وتړو. دا و چې په چین کې د طالبانو او د پاکستانیانو د دوی په چم د سولې مذاکرات او خبرې روان وو، پاکستانیانو یوه غوښتنه همدا وه چې دا لاره به نه تړل کېږي، موږ به مرکزي اسیا ته آزادانه رفت آمد کولی سو. د دوی څلورم هدف دا ول چې افغانستان د کدرونو څخه خالي کړي. پاکستانیان په دې پوهېږي، هر هیواد په دې پوهېږي چپ له طالبانه چې هیوادونه پر انسانانو باندې جوړېږي. داسې انسانان چې ملایان نه وي، په ملا، په پنډت، په پریست وطنونه نه جوړېږي. وطنونه په هغه انسانانو جوړېږي چې مسلکي کدرونه وي، چې د مکتبونو څخه او پوهنتونونو څخه فارغ وي. هغه بسته نسل د افغانستان څخه ووتل. له دې ستره ضربه نور افغانستان نسوای لیدلی.
د پاکستان بل استراتیژیک هدف چې شو دا تر ټولو مهمه ده. پاکستان غوښتل چې د نور په نړیواله کچه باندې ځان ری برانډ کړي، برانډینګ د سره وسی، ځکه پاکستان ډیر بد نوم لري. نوم یې درلوده چې دوی ترهګر پالي، دوی نور هیوادونو ته انفجار و انتحار استوي او د دې په مقابل کې خورا زیات شواهد ول. پاکستان غوښتل خپل دغه تصویر کرار نور صاف کړي. نو که دا تصویر صافول بیا خو باید خپل د مرداریو بار خو باید پر یو چای اچولی وای، کچرای باید یو چیرې اچولی وای. هغه نن افغانستان دی. افغانستان یو وخت د نړیوالې ټولنې سره د ترهګرۍ په مقابله کې یو ستراتیژیک پارتنر و د یو هیواد په صفت. نن افغانستان د امریکې لخوا، نن افغانستان د پاکستان لخوا بمباریږي چې په افغانستان کې ترهګر دی. تاسو خپل اوس فرق وګورئ. د اوس چې د ایران او د امریکا مذاکرات روان دي په پاکستان کې، موږ تاسو خو په مسخره واړو، ولې دا مسخرې نه دی. دا مذاکرات که کامیاب سي که ناکام سي، پاکستان ټولو ته خپل زور وښودل په منطقه کې چې زه یو پلیر یم. دا چې په واوره د امریکې رئیس جمهور ورته لیکنې کوي، عاصم منیر ته وایي چې زما د خوښې فیلډ مارشال، دا تاسو ساده خبره بولئ؟ دا همدا خبره کوي چې پاکستانیان خپل په لوبه کې کامیابه دی، آیسای کامیابه دی، د پاکستان پوځ کامیابه دی. ناکامي زموږ تاسو ده. یعنی دوی دونه ماهره لوبه کوي، نه یوازې دا چې طالبان په لاس کې دی، بلکې هغه ډلې چې د طالبانو په مخالفت کې ولاړ دی، لکه د مقاومت ژبه، دغه هم د دوی په کنټرول کې دی. تاسو د مقاومت ژبې خلک وګورئ، عیناً هغه ادبیات کاروي چې د آیسای مامورین کاروي. نو یعنی که اوس هم په دې تاسو سر نه خلاصوئ، زه نه پوهېږم چې موږ نور څه ووایو. د طالب ورکول په کار دي د افغانستان څخه، خبره دا ده. د طالب د فکر، طالب طرفدار دا باید ورک سي. څو چې دوی ورک نسي، دا خو یې پیل دی. زما دا خبرې دي تاسو ته یاد وي. په راتلونکي 15 کلونو کې وګورئ چې په افغانستان باندې څومره نور بدبختي نازلیږي. په امنیتي لحاظه وګورئ چې څومره امنیت ګډوډ کېږي، په اقتصادي لحاظه وګورئ، په بشري لحاظه وګورئ، په هر لحاظه چې تاسو ورته وګورئ. وګورئ همسایګان مو څه کوي، لوبه یې وګورئ. موږ تاسو تر اوسه نجونې مکتب ته نه پرېږدو.